یو چا راته ویل یو طالب دی وای ما خو یو فتوا راوړله دا زموږ په قندهار کې یو مدرسه ده ول په دا مدرسه کې یو مفتي دی هغه عجب فتوا لیکلې ده مال تې راوړه دا فتوا زه ووینم زه نو خوشحاله شولم سړی داسې نوې فتوا ده د دې وابیانو سره د جهاد په باب یو فتوا یې لږ شي راایستلې ده چې د سلفیانو وابیانو سره باید جهاد وشي یا د امریکایانو سره باید جهاد وشي ما شول په دې باب فتوا ده مال ته راوړه چې زه وګورم کاغذ چې راکړي چې ومې کتئ مفتي صاحب څه شي لیکلي دي وایي د سروري چهارشنبې سلامونه ناروا دي مال ماشاءالله عجبه فتوا دې لیکلې ده موږ ډېر خوشحاله وو چې د سلفیانو د جهاد په باب یو فتوا ده د سروري چهارشنبې سلامونه ناروا سبحان الله سلامونه د قرآن کریم آیتونه دي آیتونه لیکل کیږي اوبو ته ورلویږي اوبه څښل کیږي کم یو ناروا دي د آیاتو لیکل ناروا دي کلا وحاشا آیاتونه اوبو ته ور دا ناروا دي کلا وحاشا دغه اوبو څښل ناروا دي چې آیاتونه پکښې کې کلا وحاشا ګوره موږ پوهېږو چې دا د بلې خوا روزل سوي خلق دي